دلته موږ دا شکلونه لرو او هڅه به وکړو چې هر شکل وپیژنو. ښه، دا لومړی شکل خو لکه د سپوږمۍ په شان دی، لکه په اسمان کې پوره سپوږمۍ، خو دې ته موږ دایره وایو. کله چې ریاضي کې مخې ته لاړ سو نو د دایرې له ډیرو تعریفونو سره به مخ سو، خو یو ساده تعریف یې دا دی که چیرې موږ د دایرې مرکز وټاکو او بیا د دایرې له یوې خوا نه بلې خواته یو خط د همدې مرکز په سر کش کړو نو د دې خط اوږدوالی تل یو شان دی، یو شان د بل خط اوږدوالي سره چې له همدې مرکز نه تیریږي او د دایرې دوې خواوې سره نښلوي. خو که چیرې یو شان داسې شکل ولرو نو دا دایره نه ده بلکې بیضوي ده. ټولې دایرې بیضوي هم دي خو هره بیضوي دایره نسی کېدی. مثلا په دې بیضوي کې که وګورو نو دا خط چې له مرکزه تیر سوی اوږدوالی کم دی له دا بل خط نه چې له همدې مرکز نه تیر سوی، نو دا شکل چې دلته دایره نه ده، دایره مو دا ده. ښه، اوس دا بل شکل څه نومیږي چې درې زولې لري، یوه، دوه او درې، او همدا درې کونجه لري، یو، دوه، درې. نو که شکل مو درې زوله ولري د مثلث په نوم یادیږي. هر ځای چې د لاتین نوم نه د مخې TRI لیکل سوی وو د دریو معنا ورکوي. دلته هم مثلث یعنی درې زولي. اوس به دا نور شکلونه وګورو. ستاسو په نظر هر شکل څو زولې لري؟ که دې پاسني شکل ته راسو نو یوه، دوه، درې او څلور زولې. دا بل شکل هم لري، یوه، دوه، درې او څلور زولې. دلته هم یوه، دوه، درې او څلور، او په دا بل شکل کې هم یوه، دوه، درې او څلور زولې. نو ټول شکلونه څلور زوله لري. نو هر شکل چې څلور زوله ولري ورته څلور زولي وایو. د هر لاتین په اثر کې چې کوید راسي نو د څلورو معنا ورکوي. نو دا یوه اسانه لاره ده ترڅو د یو نوم په معنا پوه سو. ځکه چې دا شکلونه څلور زوله لري د همدې لپاره د لاتین نوم سر کې یې څلور راځي. خو دا ټول څلور زولې بېلابېل ډولونه لري. دا کیدای سي یو څلور زولې په دا شکل وي. ځکه هر شکل چې یوه، دوه، درې او څلور زوله ولري نو څلور زولې ده. اوس نو راځئ چې دا شکلونه یو یو وګورو. ښه، په دې شکل کې که چیرې دا کنجونو ته ځیر سو نو ګورو چې دا ټول د مربع په څیر دي، یا هم ځینې وخت ورته قایمه زاویه وایي. نو که چیرې د یو شکل څلور وړه کنجونه د کوچنیو مربعو په څیر وي یا هم قایمه زاویه وي لکه دې شکل غوندې، نو شکل مو د مستطیل په نامه یادیږي. او که دا لاندې شکل ته راسو نو دې ته مستطیل نسو ویلی، ځکه که کنجونو کې یې کوچنی مربع رسم کړو ګورو چې دا کنجونه د مربع نه توپیر لري، یعنی کنج د مربع په څیر نه دی. نو دا کوچنی کنج مو د زاویې سره یو شان نه دی، یعنی دا زاویه قایمه زاویه نه ده. دا بله هم همداسې. نو دا شکل مستطیل نه دی ځکه څلور وړه کنجونه مو د مربع په څیر نه دي، او دا بل شکل هم مستطیل نه دی. دلته څرنګه چې ګورو د کنجونو زاویې مو قایمې زاویې نه دي، نو دا لاندې دواړو شکلونو ته مستطیل نسو ویلی. اوس به راسو دې شکل ته، نو ګورو چې دلته کوچنی مربع رسمولی سو، یعنی هر کنج د یوې مربع په څیر دی. یا ویلی سو چې د څلورو واړو کنجونو زاویې قایمې زاویې دي، نو دا شکل هم مستطیل دی. اوس نو دې دواړو شکلونو ته مستطیل ویلی سو. ښه، اوس د ارغواني شکل په خپله یو ځانګړی مستطیل دی ځکه سربیره پر دې چې ټول کنجونه قایمې زاویې دي، بله ځانګړنه یې دا ده چې ټول زولونه یې هم سره مساوي دي. لکه دې شکل ته ګورو چې دا زول مساوي دی له دې زول سره، او مساوي دی له دې زول سره، او هم مساوي دی له دې زول سره. نو که چیرې د یو شکل ټولې زولې یو بل سره مساوي وي او زاویې هم ټولې قایمې زاویې وي نو دې شکل ته مربع وایو. نو ویلی سو دغه شکل چې دلته معلومیږي یوه مربع ده، د مستطیل یو ځانګړی ډول. دې شکل کې ټولې زولې سره مساوي نه دي خو دلته بیا ټول مساوي دي. اوس که دلته لاندې راسو ګورو چې ټولې زولې سره مساوي دي، یوه، دوه، درې او څلور، خو د کنجونو زاویې قایمې زاویې نه دي.
څرنګه چې ګورو دلته کوچنۍ مربع د کونجونو سره یو شان نه ده، یعنې زاویې مو قایمې نه دي. نو که چیرې د یو شکل ټولې زولې یو بل سره مساوي وي، هغه شکل د لوزې په نامه یادیږي. اوس شاید تاسو ته پوښتنه پیدا سي چې آیا مربع ته هم لوزې ویلی سو او که نه؟ هو، ویلی سو. نو یوه مربع په عین وخت کې یو مستطیل ده او هم لوزې. اوس به راسو دې وروستي شکل ته. د دې شکل جالبه ټکي دا دي چې دا دوه زولې په یو لور دي، یا که په بل ډول یې ووایو د دې شکل دا دوه زولې له یو بل سره موازي دي. موازي په دې معنا ده یعنی دا دواړه کرښې په هیڅ ځای کې هم یو بل نه پرې کوي. نو که چیرې د یو شکل دوه مخامخ زولې یو بل سره موازي وي، هغه شکل ته زوزنقه ویل کیږي. زوزنقه. او که دا دواړو نورو زولو ته وګورو، نو ګورو چې دواړه یو بل سره پرې کوي. نو دا شکل چې مو دلته ولید د زوزنقې په نامه یادیږي.